خوست کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت د سلمان فارسي په نوم جامع جومات د جوړېدو چارې پیل شوې. یا دوه پوړیز جامع جومات د مرکز اړوند تختبک غونډۍ ختیځ لوري ته پر 2 جریبه ځمکه جوړیږي. د مسؤلینو په وینا اړوند جامع جومات کې به د لمونځ کوونکو لپاره ټول سهولتونه موجود وي. مالی لګښت د سوداګرو او عامو خلکو له لوري ورکول کیږي. لګښت خو دغه 2 جریبه مځکه ده چې موږ ته د دولت طرفه انتقال شوی ده، اسلامي امارت طرفه. لګښت دغه عوام خلک نه موږ غوښتنه کړې ده، خیریه مؤسسې نه موږ غوښتنه کړې ده، دوبۍ ته ما څه عکسونه لګلي دي که چېرته هغې څه کمک وکړو. صرف خو تقریبا 160 لکه افغانۍ خواوشا پر درېمې. او دا دومره ضرورت دی چې دا ټوله ساحه د خلک چې دي د جمعې په ورځ په داخل د جومات کې نه ځېدل، حتی په د روډۍ کې به درېدل. نو دې ته اړتیا وه چې داسې لوی جومات جوړ شي چې د خلک هم کې ځي شي. او دا یوه خبره بله دا چې په دې لار باندې چې څوک ځي او راځي هغه به هم دلته وقفه کوله د جومات دپاره، د لمانځه دپاره. هممهاله د سیمې اوسیدونکي د یاد جامع جومات جوړېدل اړین بولي او له دولت څخه هم غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې د ورسره مالي همکاري وکړي. موږ د خلیفه صاحب نه هم د وزیر خارجه نه د ټولو مرګلي نه او د خپل حاج اوقاف د رئیس نه پر قری صاحب نه د غوښتنه د ټولو مرګلي نه تجارو نه عوام نه ټولو مرګلي نه چې په جماعت کې شمولیت وکړي. ثواب یې د اجر ده. د مدرسې په شمول یو لوی جومات موږ لرو. په دغه جومات ظرفیت ډېر کم و، د خلکو تعداد ډېر زیات و. نو لله الحمد موږ نن د نوي جومات چې د هغې جومات نوم پکې د سلمان فارسي په نوم افتتاح کوو او په دا جومات کې به انشاءالله د نه ولې د دې جومات ډبره کېښودل کېږي. د دونه ور ده چې په خوست کې تر دې وړاندې هم د ملي تجارانو او عامو خلکو له لوري په شخصي لګښت په بېلابېلو ولسوالیو کې ورته لوی جامع جوماتونه جوړ شوي دي چې له امله یې په اړونده برخه کې سهولتونه رامنځته شوي.